بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد جان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی په نن درس کې ګران دوستانو د 12م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو د نورمال توزیع منحني لاندې مساحت او د هغه ستاندرد کول د چې څنګه کوای شو یو نورمال توزیع ستاندرد کو. نو ګران دوستانو، مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کوم یوه لنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. هو ګران لیدونکو، په تیر شوي درس کې د نورمال توزیع مثال مو چې د موټرونو ککړتیاو په هکله و. ګران دوستانو، کله چې موټرونه حرکت کوي تیل سوځي، نو د دې سوځېدلو د تیلو له امله ګران دوستانو ځینې مضره ککړتیاو په طبیعت کې خپریږي چې دا په حقیقت کې د نایتروجن د اکساید پکې شامل دي. او دا ګران دوستانو یو څوک په نوم د لورنس او دغه په شپږ څلوېښت موټرونو کې یوه څېړنه ترسره کړه او د هغه ګراف چې کله رسم که په حقیقت کې یو نورمال توزیع لاسته راغله. نن درس ګران دوستانو د نورمال توزیع ستاندرد کول دي. دا چې څنګه نورمال توزیع ستاندرد کیږي دا به انشاءالله په نن درس کې ګران دوستانو تاسو ته معلومات درکړم. خو اول راځم مشخصات مې په تخته کې لیکلي، دا به په ګډه سره وګورو. عنوان زمونږ ده د نورمال توزیع مساحت او د هغه ستاندرد کول. د هغه ستاندرد کول 12م ټولګی ریاضي مضمون هدف او موخه همدا ده، د نورمال توزیع ستاندرد کول طریقه باندې پوه کړو چې څنګه کوای شو یو نورمال توزیع ستاندرد کو. راځم ګران دوستانو سلایډ ته. په سلایډ کې تاسو ګورئ چې د نورمال توزیع منحني لاندې مساحت او د هغه ستاندرد کول، یعنی د یو نورمال توزیع لاندې مساحت څنګه پیدا کوو او هغه څنګه ستاندرد کولی شو. د ایکس متمادي تصادفي متحول د احتمال محاسبې لپاره چې ایکس یو او ایکس دوه ځان ته غوره کړي نو باید د تابع څخه انتګرال واخیستل شي. د منحني لاندې سطح مساحت محاسبه کیږي. ګران دوستانو، تاسو توجه ولرئ لکه په دغه ډول. زه به دغه په تخته کې تاسو ته موضوع به تشریح کړم، ښه توجه ورته ولرئ. منګ او تاسو په تیر شوي برنامه کې ګران دوستانو په تیر شوي برنامه کې کله چې د نورمال توزیع لوستله په هغه کې ما تاسو ته وویل چې معلومات په دوه ډوله دي، یو متمادي دي یو غیر متمادي. چې په غیر متمادي کې که موږ تصادفي متحول لکه ایکس یو ایکس دوه ایکس درې تر ایکس ان ولرو او همدارنګه د هر یو احتمال پی د ایکس یو پی د ایکس دوه پی د ایکس درې تر پی ایکس ان پورې ولرو، همدغه پی ته په حقیقت کې د احتمال تابع ویل کېږي. چې غیر متمادي کوي په هغه ډول من کولی شو پیدا کو. او که چیرته دا تابع متمادي وي بیا په ده حالت کې ګران دوستانو کله چې احتمال پیدا کوئ د یو سطح د محدود سطح انتګرال لاسته راوړئ، هماغه په حقیقت کې څه شی ده ګران دوستانو؟ د نورمال توزیع احتمال ده. زه ګران دوستانو راځم اول د نورمال توزیع تاسو ته په پام کې نیسم او د هغه نه وروسته ستاندرد کوو. توجه ولرئ. که چیرته زه داسې یو نورمال توزیع په پام کې ونیسم، متوجه اوسئ ګران لیدونکو. دا یوه سطحه وي او د سطحه یو نورمال په پام کې ونیسو. دا یو نورمال ده ګران دوستانو. نورمال زه په حقیقت کې غواړم دغه نورمال دغه ګران دوستانو اوسط ده. دا چې شی ده اوسط، دې ته ویل کېږي اوسط. که دلته یو ټکی په د نورمال په محیط کې په قرار مثلا په پام کې ونیسو، دې ته ایکس یو وایو او دلته په محیط کې یو بل ټکی انتخاب کو، دته څه شی وایم؟ ایکس دوه. تاسو توجه ولرئ. زه غواړم چې د همدغه سطح د دومره سطح څه شی پیدا کړم؟ مساحت. یعنی د دغه سطح څه شی زه غواړم پیدا کړم ګران دوستانو؟ مساحت غواړم پیدا کړم. د څومره سطح چې په ایکس یو او ایکس دوه کې محدوده شوې ده د دومره سطح څه شی زه غواړم پیدا کړم؟ آفرین، مساحت. د دغه نورمال توزیع د دې نورمال توزیع مساحت غواړم پیدا کړم ایکس یو نه تر کوم ځای پورې؟ آفرین، تر ایکس دوه پورې. په دغه ساحه کې د دې څه شی زه غواړم پیدا کړم؟ مساحت. اوس تاسو راته ووایئ چې کله د یو نورمال لاندې مساحت تاسو پیدا کوئ آیا د انتګرال په مرسته نه پیدا کیږي؟ بالکل، ماشاءالله پیدا کیږي. خیزه شی کوم ګران دوستانو؟ دلته داسې لیکم چې د دغه احتمال د توزیع که پیدا کوم چې د ایکس یو او ایکس دوه ترمنځ ده، نو ایکس یو کوچنی ده د څه شي نه؟ د ایکس نه. ایکس یو تصادفي متحول ده او دا تصادفي متحول د دویم قیمت نه کوچنی ده. یعنی تصادفي متحول
د اول قیمت نه لوی د دویم قیمت نه کوچنی او دا مساوي کیږي. کله چې دغه د سطح مساحت زه غواړم پیدا کړم نو انتګرال ته ضرورت د انتګرال به واخلئ. انتګرال د کم ځای نه تر کم ځای ماشاءالله x1 نه تر x2 پورې. ښه که تاسو نه زه داسې یوه پوښتنه وکړم ولې انتګرال اخلو په نورمال توضیح کې؟ ماشاءالله ځکه په تیر شوي درس کې ما تاسو ته وویل کله چې نورمال توضیح د متمادي وي نو په حقیقت کې د محدود ساحې انتګرال ته تاسو کولی شئ د متمادي تابع احتمال پیدا کړئ. نو په دې خاطر دا ساحه متمادي ده دا نورمال توضیح. نو زه چې کله د ده غواړم په محدوده ساحه کې د ده احتمال پیدا کړم انتګرال ته ضرورت ده. انتګرال د x1 نه تر کوم ځای پورې؟ تر x2 پورې. د کومې تابع د همدغه نورمال تابع. دې نورمال تابع ته به f(x) وایو f(x dx). دا اف ایکس ګران دوستانو دغه نورمال تابع ده. کومه اف ایکس دا پشین قلم می چې رسم کړي همدغه نورمال تابع ته اف ایکس ویل کیږي. اوس ګران دوستانو دا یوه ساده تابع نه ده چې تاسو فکر وکړئ هغه تابع چې تاسو په الجبري شکل کې ویلې لکه پولینومي تابع یا مثلا ناطقه تابع یا جذري تابع یا اکسپوننشیال تابع. هغه تابع نه ده، دا مخصوصه تابع ده. نورمال تابع مخصوصه تابع ده. تاسو کولی شئ دا داسې ولیکئ انتګرال د x1 نه تر کوم ځای تر x2 پورې اف ایکس تابع ده. و کومه تابع؟ نورمال تابع. دا خو مخصوص قیمت لري. د ده قیمت مې په تیر شوي درسو کې تاسو ته ویلی و. قیمت یې څو ده؟ آفرین یو پر اس ضرب د 2 پای تر جذر لاندې ای په توان د منفي یو پر 2 ضرب د x منفي x بار پر اس کل مربع डी x. دا په حقیقت کې د نورمال تابع قیمت ده او دا تابع د لاپلاس تابع په نامه یادېږي. یوه جفته تابع ده. دا لکه لوګارتم چې څنګه جدول لري دا هم دا تابع جدول لري. نورمال تابع ګران دوستانو لکه لوګارتم غوندې یو جدول لري دا تابع. او هر وخت چې تاسو ته مې وویل نورمال تابع دا قیمت به په پام کې ونیسئ ځکه دا داسې تابع نه ده چې تاسو یې الجبري شکل کې په پام کې ونیسئ لکه اکسپوننشیال تابع یا لوګارتمي تابع یا کسري تابع یا پولینومي تابع. مخصوصه تابع د نورمال لپاره همدغه تابع ده. یو پر اس معیاري انحراف ضرب د دویم جذر د 2 پای ای د اویلر عدد په توان د منفي یو پر 2 ضرب د x تصادفي متحول منفي x بار اوسط پر اس معیاري انحراف کل مربع. دغه په حقیقت کې ګران دوستانو څه شی ده؟ همدغه د نورمال توضیح قیمت ده چې ما دلته وضع کړه. د نورمال توضیح قیمت یعنی د دغه توضیح چې نورماله توضیح ده د دې قیمت څو ده؟ آفرین د دې قیمت ګران دوستانو د نورمال توضیح قیمت باید په یاد زده وي. اس یو پر اس تر ضرب د 2 پای تر جذر لاندې ای په توان د منفي یو پر 2 چې د ویلر عدد ده x منفي x بار پر چی شي اس کل مربع. همدغه په حقیقت کې د نورمال توضیح قیمت ده چې دلته باید چی شي کو وضع کو. او دا داسې لیکلی شو ګران دوستانو داسې لیکلی شو چې x1 تر x2 پورې انتګرال n او x تصادفی متحول اوسط x بار او معیاری انحراف دی x دا رقم تاسو کولی شئ ولیکئ. ګران دوستانو دا په حقیقت کې د یو نورمال توضیح د لاندې سطح مساحت ده چې کله تاسو غواړئ نورمال توضیح د متمادي وي او دا په یو محدوده ساحه کې تی مساحت لاندې غواړئ پیدا کړئ په دغه طریقې ته کولی شئ دا پیدا کړئ. اوس سوال دا ده چې آیا دا نورمال توضیح ستاندرد ده او که نه ده؟ کله چې نورمال توضیح تاسو غواړئ ستاندرد کړئ باید 2 کار ترسره کړئ. یو اول باید د دې اوسط یعنی د تصادفي متحول قیمتونه د زیډ سکور نه پیدا شي. کله چې د زیډ سکور نه پیدا کړه په زیډ سکور کې حتما 2 خبرې تاسو ته باید اشاره وکړم. یو کله چې یو نورمال توضیح ستاندرد حالت ته تبدیلیږي اوسط باید 0 وي معیاري انحراف باید 1 وي. کله چې د یو نورمال توضیح اوسط 0 معیاري انحراف 1 هغه په حقیقت کې ستاندرد حالت ته تبدیلیږي. دا چې څنګه تبدیلیږي نورې خبرې په سلایډ کې ګران دوستانو تاسو ته کوم توجه ولرئ. سلایډ کې تاسو متوجه اوسئ ګران دوستانو موږ څنګه کولی شو دغه د نورمال توضیح چې ستاندرد حالت ته تبدیلیږي دا په ژوند کې تطبیق کړو. هغه سکنونه ګران دوستانو چې تاسو مثلا اکس ری سکن ده یا فرض مثال هر سکن چې تاسو په کتاب کې وینئ
مثلا دغه یو سکن د ماشین د سکن د دغه ټول حالت چې د دې بدن مثلا سکن کوي په حقیقت کې ستاندرد حالت ته باید دا تبدیل شي تر هغو د دې اکس ری واخیستل شي. یعنی دغه ماشین چې د بدن مثلا سکن کوي اکس ری ترې اخلي نو دا په حقیقت کې ګران دوستانو د ستاندرد حالت د نورمال ځان ته غوره کوي، د هغه نه وروسته د دې اکس ری اخیستل کیږي. یا مثلا نور چیرته کوی شو د دغه ستاندرد حالت څخه کار واخلو، مثلا دا یو نورمال ده، دا چه ده یو نورمال. کله چې زه غواړم دغه نورمال ستاندرد حالت ته تبدیل کم باید تصادفي متحولونه چی ته تبدیل کم؟ زید سکور ته. زید سکور به وروسته موږ په غږیږو معیاري متحول ته ویل کیږي، قیمت د x منفي x بار پر s. او کله چې تاسو غواړئ تصادفي متحول زید سکور ته تبدیلوي د زید سکور د جنس نه پیدا کوي، زید سکور باید دوه شرط لري. یو کله چې اوسط د نورمال صفر و معیاري انحراف یو بیا دا نورمال معیاري حالت ته تبدیلیږي یا ستاندرد حالت ته تبدیلیږي. کله چې تاسو غواړئ یو نورمال ستاندرد حالت ته تبدیل کړئ باید تصادفي متحولونه د زید له جنس نه پیدا کو. ګرانو لیدونکو تاسو توجه وکړئ، مثلا دا یو نورمال ده. په دغه نورمال کې تاسو توجه وکړئ که چیرته زه وغواړم آی کیو یعنی د ذهني استعداد یا ذکاوت آی کیو که تاسو غواړئ پیدا کړئ د درې طبقو خلکو پیدا کیږي. یو هغه طبقې خلک چې مثلا په دغه خط کې قرار لري چې دا د آی کیو له نظره په نارمل حالت کې یا په میډین حالت کې قرار لري، او بل هغه کسان چې د خط نه دی خواته واقع دي لکه دغه کسان دا د آی کیو له نظره یا ذهني استعداد له نظره ټیټ خلق قرار دی، یعنی آی کیو ضعیفه ده یا ذهنی استعداد ضعیف ده. د خط نه دی خواته هغه کسان چې شتون لري دا په حقیقت کې د آی کیو یا د ذهنی استعداد له نظره په ټیټه سطح قرار لري، او بل د خط نه اخواته هغه کسان قرار لري یا شتون لري چې دا د آی کیو یا د ذهنی استعداد له نظره په لوړه سطح قرار لري. نو دلته درې طبقې خلک تاسو کوی شئ د نورمال په مرسته تاسو چې شی کوئ وښیئ. ګرانو لیدونکو په دغه خط کې چې هغه کسان قرار لري د نورمال حالت د آی کیو لري، یعنی ذهني استعداد نارمل ده، او د خط نه دی خواته چې قرار لري هغه کسان موجود دي یا شتون لري چې د آی کیو یا د ذهني استعداد له نظره په ټیټه سطح قرار لري، او د خط نه ها خواته کسان چې موجود دي دا د آی کیو یا ذهني استعداد له نظره په لوړه کچه قرار لري. نو دا یو نورمال ده. که زه غواړم دا ستاندرد کم تصادفي متحولونه زید سکور ته تبدیلیږي او باید اوسط صفر معیاري انحراف یو شي تر هغو دا ستاندرد حالت ته چی کو تبدیل کو. په دې هکله ګران دوستانو یوه یادونه لرو، دا یادونه ډیره مهمه ده. متاسفانه د نورمال توزیع احتمال محاسبه ساده کار نه ده، او د نورمال منحنی لاندې سطح مساحت پیدا کولو لپاره اوږد جدول ته ضرورت ده. اوږد جدول ته ضرورت ده، یعنی کله چې ته غواړې یو نورمال توزیع ستاندرد کې دا ساده خبره نه ده. د دې لپاره یو جدول ده چې هغه جدول د زید سکور په نوم یادیږي. د زید سکور د جدول په مرسته من کولی شو یو نورمال توزیع ستاندرد حالت ته تبدیل کو، او دا لکه لوګارتم غوندې یا د مثلثاتي نسبتونو د زاویو د جدول په شان ته داسې یو جدول لري چې هغه جدول ته د زید سکور جدول په نوم یادوي. ګران دوستانو نو اوږد جدول ته ضرورت ده چې دا جدول د لاندې رابطې څخه لاسته راوړو، یعنی دغه رابطه چې ده زید مساوي کیږي x منفي x خط پر s دته زید سکور وایي، یعنی زید سکور مساوي کیږي تصادفي متحول منفي اوسط پر معیاري انحراف. خپله زید سکور چې ده په حقیقت کې یو نسبت موږ ته ښکاره کوي د څه شي ترمنځ؟ د تفاضل د اوسط او د تصادفي متحول تفاضل نسبت معیاري انحراف ته دغه رابطې ته موږ زید سکور وایو. زید سکور یو نسبت ده تفاضل د اوسط او تصادفي متحول ترمنځ نسبت چی شي ته معیاري انحراف ته دغه نسبت ته موږ زید سکور وایو. او ګرانو دوستانو کله چې یو نورمال توزیع ته غواړي ستاندرد حالت ته تبدیل کې باید دغه دا یو جدول لري، په احصایه کې دا یو جدول لري زید سکور، د دې جدول لکه په لوګارتم کې څه جدول لري همدغسې دام یو جدول لري. د جدول په مرسته موږ کولی شو یو توزیع چی شی کو ستاندرد حالت ته تبدیل کو. البته ګران دوستانو تاسو توجه وکړئ، مثلا دا یو نورمال ده، که زه غواړم دا ستاندرد حالت ته تبدیل کړم باید د چی شي نه کار واخلم؟ زید سکور نه. زید سکور کولی شي چې یو نورمال توزیع تاسو ته ستاندرد کې یا
ستاندرد شکل ته تبدیل کی. خو څه وخت تبدیلیږي دا بیا وروسته ګران دوستانو تاسو ته وایم چې کله اوسط صفر معیاري انحراف یو شي بالکل من کولی شو هغه چې ته تبدیل کو ستاندرد حالت ته تبدیل کو. د زد سکور قیمت مساوي کیږي x منفي میو. میو اوسط ده، کله په x بار هم خودی شي په میو هم خودی شي پر دلتا. دلتا یا اس معیاري انحراف ده چې دا په حقیقت کې د زد سکور عمومي فرمول یا رابطه ده. توجه ولرئ ګرانو لیدونکو، تاسو متوجه اوسئ کله چې زه غواړم د یو نورمال توزیع ستاندرد یا معیاري حالت ته تبدیلوم، زد سکور یو جدول لري. دغه د زد سکور جدول ده. دا د زد سکور چی شی ده؟ جدول. توجه وکئ مثلا د زد قیمت د راځي 1.56. څو؟ 1.56. زه څنګه جدول کې دا کولی شم وښیم؟ توجه ولرئ هغه مرحله به پیدا کوي چې 1.5 وي. دلته تاسو وګورئ پیدا کوو 1.15 1.5 او ستون به هغه پیدا کوي چې 0.06 وي. نو دلته به ګورئ 0.00 0.00 یو 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06. دلته تاسو وګورئ سطر 1.5 ستون 0.06. دا به تعقیب کوي تر کوم ځای پورې؟ تر 1.15 پورې. دا قیمت ده 0.0406. یعنی که د زد قیمت ووز 1.15 دا څنګه جدول کې پیدا کوو؟ ماشاءالله تاسو به ولیکئ 1.15 ده و 1.15 سطر به پام کې ونیسئ ستون 0.06 1.15 او ستون 0.06 تاسو تعقیب کړئ قیمت 0.0406 ده په جدول کې. څنګه چې لوګاریتمي جدول تاسو په پام کې نیسئ. ګرانو لیدونکو دا هم د زد سکور جدول ده چې دای دوه حالت لري. زد سکور یا به د منفي جدول وي یا د مثبت جدول لپاره. تاسو توجه وکړئ دغه مرحله ز په تخته کې ګران دوستانو تاسو ته بیانوم. ښه توجه ولرئ موږ دلته یو نورمال توزیع په پام کې ونیوله او دغه نورمال توزیع کله چې د لاندې سطح مساحت پیدا کوو د دغه فرمول په مرسته پیدا کیږي. انتګرال نیسو د x1 تر x2 پورې د دغه تابع دا تابع خو نورمال تابع ده او دا مخصوص قیمت لري. قیمت د 1 پر s ضرب د 2 پای تر جذر لاندې ای په توان د منفي 1 پر 2 x منفي x بار پر s کل مربع. دا نورمال حالت ته تبدیل نورمال حالت ده. ځکه وغواړم دا ستاندرد حالت ته تبدیل کم څه کار کوم ګران دوستانو؟ ستاندرد حالت ته چې تبدیلی باید د زد جنس نه چی شی کو پیدا کو. یعنی دا نورمال د زد جنس نه په نظر کې نیسم. دلته مثلا وی زد یو او دلته چی شی وی؟ آفرین زد 2. زد سکور ده نو ځکه چیرته دایم اوسط وي. ځکه وغواړم دغه سطح نورمال پیدا کم او دا ستاندرد حالت ته تبدیل کم. انتگرال به تینه واخلی. څه رقم انتگرال؟ اف د زد یو کوچنی ده د زد نه او دا کوچنی ده د چی شي نه؟ زد 2 نه. مساوي کیږي انتگرال د زد یو نه تر زد 2 پورې د کمی تابع د همدغه تابع اف زد یا دا تابع خو نورمال تابع د قیمت پیږي 1 پر اس ضرب د 2 پای تر جذر لاندې ای په توان د منفي 1 پر 2 زد مربع به لیکي دی زد. دا په حقیقت کې نورمال تابع ستاندرد حالت ته تبدیل شو. که چیرته زه وغواړم دا تابع دا نورمال تابع زد پیدا کم مثبت زد، تاسو وګورئ دا زد اوسط ده او دلته زد یو وي. دغه مرحله که زه وغواړم په زد کې ستاندرد حالت ته تبدیل کم څه رقم لیکم پی د 0 کوچنی مساوي ده د زد نه او دا کوچنی مساوي ده دته به زد ستوری وایو چې فرق شي زد ستوري څخه. یعنی که چیرته تاسو غواړئ یو نورمال تابع موږ ته راکړه د دې مساحت داسې پیدا کیږي که دا نورمال تابع زه غواړم چی ته تبدیل کم؟ بالکل ستاندرد حالت ته. باید تصادفي متحول چی ته تبدیل کو؟ زد ته. کله چې زد ته تبدیل کوي په دغه حالت تاسو کولی شئ دا ستاندرد حالت ته چی شی کوي؟ تبدیل کوي. ګرانو لیدونکو راځو نور خبرې هم په سلاید کې به تاسو ته تشریح کړم. توجه ولرئ معیاري متحول همدغه خپل زد سکور چې x منفي x خط پر s دې ته معیاري متحول وایي او دا په دوه شاخو یا برخو تقسیمیږي. یو کله چې موږ یو نورمال توزیع غواړو ستاندرد حالت ته تبدیل کو دا په یاد وي او دا نوٹ کړئ چې اوسط حتما باید 0 وي. یعنی که یو نورمال توزیع ته غواړم ستاندرد حالت ته تبدیل کې اوسط باید څو وي؟
ماشاءالله اوسط باید 0 وي او معیاري انحراف باید څو وي؟ بالکل معیاري انحراف باید 1 وي. هر هغه نورمال توزیع چې د هغه اوسط 0 معیاري انحراف 1 وه هغه حتما ستاندارد حالت ته تبدیله شوی او ستاندارد حالت هم زد سکور تبدیله. نوت د نورمال منحنی او افقي محور مساحت برابر ده د انتخاب شوی واحد د دواړو ترمنځ چې پلان د ډول ښودل کیږي. یعنی کله چې ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ که زه غواړم یو نورمال توزیع ستاندارد حالت ته تبدیل کړم تصادفي متحول د x z ته تبدیلیږي لکه په تخته کې مې چې درته کار وکړ f د z یو کوچنی د z نه او دا کوچنی د z دوه نه انتګرال واخلئ د z یو نه تر z دوه دا هم د نورمال توزیع قیمت د 1 پر s ضرب د 2 پای تر جذر لاندې په توان د منفي 1 پر 2 z مربع dy یا دا د سیم لیکای شي z یو نه تر z دوه پورې n z 0 یو څه معنا یعنی اوسط 0 او معیاري انحراف 1 کله چې د نورمال توزیع اوسط 0 معیاري انحراف 1 شاغه شي ده ستاندارد ده. اوس یوه پوښتنه تاسو نه کوم ګران لیدونکو توجه ولرئ موږ ولې نورمال توزیع ستاندارد ته تبدیلوو ستاندارد حالت ته تبدیلوو؟ آفرین هغه په دې خاطر کله چې تاسو نورمال توزیع په پام کې نیسئ د میو له نظره یعنی قیمتونه د اوسط له نظره چې ده په نورمال توزیع کې ګورئ ګران دوستانو مثلا دغه یو نورمال توزیع ده دلته توجه ولرئ دغه د اوسط له نظره میو اوسط ده د اوسط له نظره د دې موقعیت تغییر کوي د نورمال او د معیاري انحراف له نظره چی تغییر کوي؟ وسعت تغییر کوي اندازه. ګورئ هر نورمال توزیع چې ده هر نورمال توزیع قیمتونه د اوسط له نظره د نورمال موقعیت ته بدلون ورکوي موقعیت یعنی ځای ته بدلون ورکوي او د معیاري انحراف له نظره څه شی تغییر خوري؟ آفرین د معیاري انحراف له نظره وسعت تغییر خوري. نو په دې خاطر موږ ضرورت ده چې دا ستاندارد حالت ته څه شی کو؟ تبدیل کو. کله چې ستاندارد حالت ته تبدیلوو دا x تصادفي متحولونه څه ته تبدیلیږي؟ بالکل زد سکور ته تبدیلیږي. زد سکور ته چې تبدیلوو هغه دغه رقم ستاندارد حالت ځان ته څه شی کوي؟ غوره کوي او خپله زد سکور یو جدول لري لکه لوګاریتمي جدول او کله چې ستاندارد چې حتما دې ته مو پام وي چې اوسط هلته 0 شوی او معیاري انحراف څو شوی؟ معیاري انحراف 1 شوی. ګرانو لیدونکو په حقیقت کې راځم دغه نن درس به په خلاصه ډول تاسو ته داسې بیان کړم چې په نن درس کې موږ او تاسو د یو نورمال توزیع ستاندارد کول ولوستل. کله چې یو نورمال تابع ماته راکوي په دغه ډول تاسو کولی شئ مساحت پیدا کړئ او که چیرته دا نورمال توزیع تاسو غواړئ توزیع څه شی کې ستاندارد حالت ته تبدیل کړئ پوښتنه تاسو نه کېږي ولې ستانداردوي؟ په دې خاطر چې دغه نورمال توزیع د میو یا د اوسط قیمتونه د ده موقعیت ته تغییر ورکوي او د معیاري انحراف له نظره وسعت تغییر خوري. نو په دې خاطر ضرورت ده چې دا ستاندارد حالت ته تبدیل کو. کله چې ستاندارد حالت ته تبدیلوو تصادفي متحولونه زد سکور ته تبدیلیږي. جدول له مخې نه تاسو کولی شئ دا معیاري ستاندارد حالت ته تبدیل کړئ او کله چې نورمال توزیع ستاندارد حالت ته تبدیل شه حتما دا مو په فکر کې وي چې اوسط څو ده؟ 0 معیاري انحراف څو ده؟ 1. کله چې دا پکې موجود وه حتما هغه توزیع ستاندارد حالت ته تبدیله شوي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړه. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.